بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکی بیانی د الله تعالی د پاره ما غس په سماوات چې پسمانو کړي و ما فی الارض چې بزما کې له الملک غد پاره بادشاہت ته وله الحمد غد پاره ستاینې دي صفاتونه دي وله الحمد غد پاره ټول صفاتونه دي د خدای ته او هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی پر سبحانه قدرت والا دی. هو الذی الله تعالی ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی فمنکم نذن تاسو نه کافرون کافر دی ومنکم نذن تاسو نه مؤمنون مؤمنان دي. والله الله تعالی چې بما پاس ما تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کړي. خلق السماوات والارض الله تعالی پیدا کړل اسمن والارض زمکا بالحق په حق سره وصورکم او شکلونه جوړ کړل تاسو فاحسن صورکم نو خستکړي دي شکلونه تاسو وإلیه المصیر خاص د الله طرف ته واپس دي. یعلم الله پویږي ما پاسمانه په سماعت چې بس مانو کی ورا دیو پزما کی و یعلم الله تعالی پویږي ما پاسمانه تستیرو چې تاسو پټ کوي او ما تو لینو چې تاسو ښکارا کوي. والله الله تعالی چې علیمون په ذات بذات الصدور پزرونو په خبرو د زړونو په خبره باندې یا بذات الصدور په خبر د سینو باندې علمیاتکم یعنی دی راغل تاسو ته نبو الذین واقعات دا کسانو کفر چې کافران دي کفر کړل من قبل پخوانا من قبل مخکنا فذاقوا چې اوس کلهوي وبال امرهم عذاب د کار خپل ولهم در په عذاب علیم عذاب دې درناک. ذالک دا عذاب بانه دا زکه چې یقینا کانت تاتیم راغلی دوی ته رسولم پیغمبران د دوی بالبینات په ښکار دلایل سره تاتیم چې راتل کړي رسولهم رسولانو د دوی بالبینات په ښکار دلایل سره فقالوا دی خلق بوي ابشرن آیا بندگان دي يهدوننا چې موږ ته هدایت کوي موږ ته لار کوي انسانان دی موږ ته خونه کوي موږ ته لار کوي. فکفرون دوی انکار کو کفر کو وتولوا او دوی واپس شو واستغنى الله او بے پروا دی الله تعالی واستغنى الله او بے پروايي ښکارا کړل الله تعالی د دوینا. والله غنی حمید الله تعالی بے پروا دی او حمید صفاتون والده صفات کړی شوی. زام الذین خیال له ګمان دے دا کسانو کفر چې کافران دي الله یو باسو چې دوی برا پورته نکړي شي دوباره. قل ورته وای بلا ولنا وربي قسم دی زما پر ربانه لتوب سنتا سبخا مخا را پورته کولې شي ثم لتنبؤن بیا بخامخا تاسو ته خبر درکړی شي بما پاسه باندې عملتم چې تاسو عمل کړل. وذالک علی الله یسیر او دا کار په الله تعالی باندې آسان دی. فامنون ایمان نوړی بالله په الله تعالی باندې او رسول دا په رسول باندې و نور الذی او پغرنا باندې انزلنا چې موږ را لګلې دا رڼا نه قران چې موږ را لګلې. والله الله تعالی چې بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی. یوم یجمعکم پاروس چې جمع کی تاسو لیو مل جمع پروز د جمع کول استاسو ذالک یوم التغابن د غروز د نقصان ښکارا کېدو دا روز د ګټنې او د بیلنې ده د ګټې او د بیلنې ده. ومن یؤمن بالله چا چې ایمان ور په الله تعالی باندې او عمل عمل یو کو صالحا نیکو یکفر عنه نو معاف کی درب کی اوبری جی ختم بکی عنه ددن سیئاتی گناونه د ويدخله او داخل بکی دلاره جنات باغون تا تجری چې بیږي با من تحت الانهار داغه دلان د نهرونه خالدین فیها همیشه پای کې ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دې ډېر لوی. ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی ده بره دې ډېر لوی. والذین کسان کفر چې کافران دي وکذبوا او دروژن کړی دي بیا تنا زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي خالدین فیها همیشه پدې کې وبئس المصیر او ناکار زید د واپسای. ما صاحب من مصیبت نه غچ رسیږي سه مصیبت نه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره رسیږي. ما صاحب
نرسیږي من مصیبت سے مصیبت نه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. ومن یؤمن بالله چا چې یقین کو چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې یهدی قلبه مضبوط پکې زړه ده کلک پکې زړه ده یهدی هدایت پکې خونه پکې قلبو د زړه ته. والله الله تعالی چې بكل شیء علیم پر شی باندې په ذات ته. واطیع الله حکم منید الله واطیع الرسول حکم منید پیغمبر. ان تولیتم نو کتاسو واپس شوي فإنما یقینا علی رسولنا البلاغ المبین زمون په پیغمبر باندې البلاغ رسول المبین اخکارا. الله والله تعالی چې لا اله الا هو نشری بل څوک حقدار د بندګۍ نشته څوک جتونه پوره کون کې الله بيد الله نه وعلى الله خاص الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون فقال چې ځان اسپاري مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان من ازواجکم یقینا زنی د بیبیانو استاسو نه زنی د خود استاسو نه او اولادکم او زنی د اولادونو استاسو نه دوون دشمنان دي لکم تاسو لا فاحذروهم د دوی نه ځان بچ کئ. وان تعفو کو چې تاسو معافي کوئ او تسپو او ځان نانګار کوي ځان بشک کوي او تاسو مخ وړوي وتغفروا بخنه کوي فإن الله بشک الله تعالی چې غفور رحیم بهون کې مهربان دی. انما اموالکم یقین مالون استاسو اولادکم اولادون استاسو فتنه امتحان دی. والله والله تعالی چې عنده دی الله تعالی سره اجر عظیم اجر دی ډیر لوی ثواب دی ډیر لوی. فتقوا الله نو د الله نو یریږئ مستطاعتم سمه چې استاسو طاقت وي واسمعوا واورئ واطیعوا حکم منئ وانفقوا خیرات کوئ خرچه کوئ خیرا لانفسکم دا به خیر وي ستاسو د نفسونو لپاره دا به خوشي ستاسو لپاره. ومن یوق څوک چې بچ کړی شو شح نفسه د شومتیا د نفس د دنا فاولئک نو دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي. ان تقرضوا الله چې قرض ورکوي تاسو الله لرا قرضا حسن قرض خستا یضاعف نو زیات پکې تاسو لکم یضاعف لقرب زیات کې لکم تاسو لا ويغفر لكم معافی بو کی تاسو ته والله والله تعالی چې شکور حلیم قدردان دی او صبرناک دی. عالم الغیب پویږي الله تعالی په غیب باندې د مخلوق او شهادت په حاضر باندې په ښکارو باندې په سرګند باندې العزیز زور اور دی الحکیم حکمتونو والده.